یو کس ورکړي و په ما پسې څه وخت کې ډېر سخت خندولی وم تاسو دې نه پېژنئ ما چې ګورې دی به مخکې څه لیکي په ما پسې د دوی په سعودي عرب کې د خیمو کاروبار دی پرون یو کس ما ته ټلیفون وکړو چې دلته زموږ دیرې والا ټوله ورځ شپه تا ته کنځلې کوي لګیا دي روژه ده برکتي میاشت دی دوی پکې دغه کار کوي پرېږدي لګیا اوس ما سوچ کوم چې د دې څه جواب شته موږ الحمدلله ټوله ورځ او بیا شپه دا د قرآن سره تېرو د الله په توفیق سره الله یې قبوله کړي درس تفسیر بیا تراویح بیا قیام بیا ویتر دعاګانې په دې کې الحمدلله هغه ورځ شپه تېره شي او دا غریبانان سهار نه ماښامه پورې کنځلي نو څومره خوش قسمتي ده چې ثوابونه الحمدلله په دې درسونو په دې منځونو کې هم دي او د هغه طرف هم دړادړ را روان دي موږ ته خبر هم نه وي څومره خوش قسمتي ده او د دغه غریبانانو څومره بد قسمتي ده څه یې وکړو خپل ځان یې تباه کړو نور هېڅ هم ونه کړو خو که د دې په ځای چې ته په یو مسله کې زما سره نه لګېدې او راغلی وې په ما پسې او ما ته ویلی وې چې تا ګوره مسله بیان کړې ده مسله دې غلطه ده ما به کېنولی وې په ښو اخلاقو چې الله هم جنتي که دا کومه مسله ده چې زما غلطه ده ما ته بیان کړي بیان یې کړه هغه غلطه وه بس زه به اعلان وکړم ټول عمر کې چې زما مسله څه وه غلطه خو که زما غلطه نه وه نو زه به یې پوه کړم چې نه وروڼو زما مسله صحیح ده ستاسو دا غلطه ده تاسو نه یې پوه شئ نو که حق ثابت شي به یې ومنه خبره ختمه شوه خو دغه خو څه طریقه نه شوه که نه د باطل پرستو یو طریقه دا چې په تا پسې به کنځلې کوي په تا به څه لګوي بدنامي به لګوي یو کس ورکړي و په ما پسې څه وخت کې ډېر سخت خندولی وم تاسو دې نه پېژنئ ما چې ګورې دی به مخکې څه لیکي په ما پسې د دوی په سعودي عرب کې د خیمو کاروبار دی دا اولنۍ خبره دې دروغو ته دویمه خبره ما الله لیکي الله دې ده په خوله کې د خیمو کاروبار چې جوړ شو خو مزید بیا د الله نه څه غواړي تاجر شوي د خیمو درېیمه خبره زما د قرآن او د حدیث سره د خیمو د کاروبار څه کار دی که ما یو غلطه بیان کړي نو زما په مسله باندې څه وکړه رد وکړه خو د دې څه کار شو چې ته خلکو ته اوس وایي چې د ده کاروبار دی زما د خیمو نه زما قسمه قسم تجارتونه کاروبارونه او هر څه مې شوزه شو نو بیا څه حق دی باطل هغه حق ته باطل ثابتې خو بیا هم باطل ثابت نه شو او ستا هغه باطل حق ثابت نه شو ته یو مولا دی پاکستان کې ډېر مشهور دی نوم یې نه علم او نوم اغستو کې به خیر نه پرېږده وایي هغه ته چا ویلي وي زه تللی وم پاکستان ته چې دی پاکستان ته راغلی دی نو تاسو دا وایي پکار چې ده سره خبرې وکړي هغه خبرې ما سره اوس هم شتي پرتې دي را سره په کمپیوټر کې دې لپاره مې ایښودي چې راباز نه مني نو بیا ورته وښایو نو دی ورته جواب کې وایي دی بیا هغه کس ته لېږلي دی هغه کس ما ته رالېږلي دی ورته په جواب کې وایي چې ما ته یې ځای نه دی معلوم چې دی اوس کوم ځای کې دی خو ته یې ما ته ځای وښایه که ما د ده د ښځې ویډیو جوړه نه کړه او په انټرنیټ مې ونه خېجوله نو زما نوم به بدل کړي نو ما سوچ کو چې دا بدتمیزه بدکرداره خو دا دي دغه خو جدا خبره ده او واضحه ده د بې نسله د بدتمیزه د بدکرداره انسان دغه خبرې او ګلونه خو بلته نه راولي خو دغه به راولي خو دې ته زه حیران شوم چې د الله بنده ته داسې ووایې چې موږ به کینو د دلایلو په رڼا کې به خبره څه کړو او به واضح وکړو نو داسې خبره شوه چې ته د یو سړي خور او مور او ښځه او خاندان دا یادې نو د باطل پرست چې کله دې درجې ته ورسېدو که نه پوه شي چې د دوی سره نور څه د دوی سره څه نشتې دا غریبانان دي موږ الحمدلله د درسونه د دعوت دومره وخت نه چلو چې د چا همدې سره ردونه نه دي کړي
چې د ده دا کاروبار دی او د ده دا ښځه او د ده مور او د ده خاندان زموږ یې دغې سره څه کار دی که چېرته مسلې غلطه بیانه کړه نو په دې مسله به ولې رد وکړو مسلې سره زموږ کار دی د خاندان او د ذات سره زموږ کار نشته او نه د کاروبار سره زموږ کار دا بس خلک وایي که فضل الرحمن مولانا صاحب یادوي د ده پلاني ځای کې تجارت دی او د ده خېټه غټه ده او د خوراک ډېر کوي او دی لکه زما د خېټې سره د خوراک سره څه کار دی دا خو د سپکو خلکو خبرې خوراک ډېر کوي ته هم کوه که نه ته چا منع کړی وایي ده پته یې څو کیلو شوملې یادوي وایي ده یې څکړي وایي ته د لس کیلو څکړي ته شل وڅکه ته چا منع کړی ته څه شل کیلو وڅکه دېرش وڅکه خو لکه داسې مناسب خبره نه ده هسې ښه ښکاري دا خبرې سړی به څومره سپک ښکاري که چېرته چا سره د اختلاف وي په یو مسله کې هغه مسله بیان کړه په اصولو او په آدابو کې خو د هغه په ذاتیاتو کې هغه ته کنځلې هغه باندې کیسونه کول دا د باطل پرستو خلکو طریقه ده